په دې کلي کې داسې سړی نه وینم څوک چې زموږ مخامخ سر اوچت کړي موږ هغه سر د تنه جدا کوو کوم چې زموږ مخامخ اوچت شي ستا دا جرأت په نارسانه چې تا زموږ د مال له وړلو نه انکار وکړو تاسو د انسانیت قاتلان تاسو پیسو دپاره جیز و ناجیز کارونه کړي دي خو زه یو مسلمان یم مرګ نه نه یریږم مرګ خو آسم یو ځل دی که انتوان نه خو کارونه د مسلمانانو نه کوئ نادیه بچی जी बाबा जी ګوره ما تعالی سر وړي वाह बाबा जी دا خو د ګاډي چابیانې دي دا چابیانې وانه بچی تا له ما نوی موټر واغوستو اوس به ته خالد ته بځې او په موټر کې بځې मीना निष्ठ दे पाम कवा दुकान शेव मीना निष्ठ दे सूरज खपान शे मीना निष्ठ दे पाम कवा दुकान शेव मीना निष्ठ दे एक तो द देवा से بخیال کې د چخ کلی رخسارونه خلوم بخیال کې د چخ کلی رخسارونه خلوم لیلا وای مدا چې سر ګلونه خلوم نه خپل بکر مزغي او نه ګلونه شرابي 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 میزانی شرابي 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 میزانی زخمات نشا زنګار لمبا تن بدن می مستی تن بدن می مستی
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو، زه یم ایاز حسرت د ښکلا ټي وي لخوا د پروګرام مرکه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمندو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د شاعرانو ادیبانو هو هنرمندانو سره مرکې کو، د هغې په فن، د هغې د ژوند حوالې سره، د هغې د شخصیت حوالې سره، د هغې نه تپوسونه کوو. هغه شعر راته یادېږي چې توپان کې را روان یو مونږ څومره سادهګان یو، توپان کې را روان یو مونږ څومره سادهګان یو، په تن به یو سپین ږیرې د زړه نه هلکان یو، او د ښکلو په دې ښار کې د پوزې اویزان یو، او حسرته لیوني یو اردو ته په بیان یو. قدرمندو، نن کم ښاغلی شخصیت چې موږ سره موجود دی نو د فن د حوالې سره د ډېر غټ خدمات دي. بلا موده یې په سټیج ډرامو باندې کار کړی دی، بیا فلمونو کې او دغه شان سی ډي ډرامو کې ان ایکټر ان ډایرکټر از داسې رایټر. نو په اردو فلمونو کې او پنجابي فلمونو کې ډېر ښه رولونه چې کوم دی نو لوبولی دي. هغه ښاغلی شخصیت نن موږ سره په سټوډیو کې موجود دی چې نوم یې دی بنارس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنارس صاحب څنګه یې؟ خیر دی جی، ستاسو دوا ده. بنارس ستاسو خپل نوم دی که نه ځینې کسانې چې هغې د خپل کلي حوالې سره هغه نوم دي، لکه چا زرین سواتي ایښی دی، نو چا زمان بغدادي، چا نعیم لون خوړی ایښی دی که نه، چا فرمان عمرزی، لکه د کلي د نسبت سره چې کوم دي هغې نوم دی. نو آیا په کراچۍ کې چې ته پاتې کېدی بنارس ښار کې، که چېرته د هغې علاوې سره داسې دا نوم دی که څه حساب کتاب؟ داسې چلو چې زما مور پلار د پېښور وو، که نه، هغو هلته واده وکړو نو بیا دلته راغلل مردان ته. مردان کې موږ پیدا شو بیګړګنج بازار کې. او زما نوم چې کوم دی نو بنارس حسین دی. بنارس حسین. بنارس حسین. فلم دې شو دغه ته څنګه رالی، دې شوبې ته څنګه رالی، ایکټینګ د سره شوق څنګه پیدا شو، څوم کول او څنګه رالی، څنګه طریقه؟ بلکل بلکل بل نه ده، داسې چلو جي چې زه هغه وخت د اتو کالو وم، د اتو کالو اتو کالو اتو کالو وم چې فلمونه مې کتلو د انډیا زاړه او پاکستاني زاړه فلمونه. هغه وخت دا ګولډن سلیما وه، بیا تاج سلیما چې کوم وه نو هغه بیا ډېر وروسته جوړ شو. دا سپین زر هم بیا وروسته جوړه شوې؟ دا خو ډېر وروسته جوړ شوی، سپین زر شو، ننداره، دا خو وروسته جوړ شوي. بیا ګولډن مخکې وه هغه وخت جي 15 ټیکټ و د فلم، 15 ټیکټ و. نو ما داسې کار وکړو، زه به پلار هوټل مې و بیګړګنج بازار کې، ډوډو دکان یې و، چای و، کباب که نه، پلار دکان مې و. ما به پیسې به روپۍ ورځ به راله پلار راکوله که نه، او زه به تلم بیا فلم له په پټه. پوه شوې؟ نو 2 فلمونه مې پکې وکتل. جي په بانه به راووتې خو هم فلم وکتل، شوق و که نه؟ شوق و جي ډېر سخت. او هغه وخت جي ډېر ښکلې مطلب دا د فلمونه به وو، زاړه فلمونه به وو د انډیا. دا ما چې هر څه اوسه پورې زده کړي دي، نو ما ته د فلمونو نه زده کړي. صحیح. زما ډېر شوق و د انډیا. داسې د کوم اداکار نه داسې متاثره وی چې بس تاسو وایئ چې یاره زه داسې جوړ شم، لکه ځینې مخکې داسې و چې دلیپ کمار به خلکو وه هغه سټایل باندې ویښته به یې زده کړه که نه، او هغه انداز کې به را روان و، یا به بدر صاحب و که نه، دغه په ګیټ اپ کې به هغه شان انداز به جوړ شو. اوس موږ شاید خان وینو که نه، ماشومان ګورو نو هغې هم دغه شان که نه ملنګي د خیال کوه که نه، هغه شان ایکټینګ. تاسو د چا نه متاثره شوي؟ یاره جي زه خو هغه وخت چې کوم و که نه، نو د انډیا فلمونه خو داسې دغه نه و خاصه، ایکټر پکې داسې خاص نه و. خو پاکستاني فلمونو کې ما صرف سودیر، لالا سودیر او پښتونو او محمد علي، دا زما خوښ.
ښه دا خو دا هغه اداکارانو چې بس دا اکیډمۍ دي بالکل جی اکیډمۍ وي دا بالکل بالکل الله دې وبخښي ګوره قتل مې به ډېر فلمونه پاکستاني مې به ډېر کم قتل خو د انډیا دا فلمونه زاړه ما به دا ډېر قتل زما فلم هغه فلمونه خوښ نه نو څنګه اول په سټیج رالی فلم ته رالی سر نه مخکې خو فلمونه مې قتل به او نو بیا جی دلته یوت کمیټي کونسل و دې هسپتال سره شمشیر روډ باندې او جی نو د دې ځای صدر و طاهر حق صاحب و ښه نه نو هغه چې کوم دی نو ما به هلته ډرامې به کولې هغه بیا داسې شو چې ما ته وایي چې یار ته زموږ ډایرکټر شه د دې ډرامو هغه راله دفتر هم بیا ما له راکړو عمومي فرصت کې تاسو د ډایرکشن او بیا مطلب دا دی چې ما ته بیچاره ډرامې به ته لیکې ما ورته وویل چې دا ډرامې خو زه لیکلی ځکه نه شم شتې په دماغو کې مې ډېر ډرامې دي خو انپړ یم تعلیم زما ایډیا ډېرې وي او نو هغه ماله یو اداکار یې راله راکړو هغه هم پکې کار کولو اداکار هغه ته ویل چې بھائی دې سره به یې بس دې چې څه وایي دا به ولله لیکې وایي به ټیک ده نو دفتر یې ماله راکړو 4 بجې به زه راتلم هغه لږ ته ویلي چې بھائی ورشه هوټل والا ته ووایه که نه چې بھائی چای جې دو څومره چای چسکي که نه دې له به چای راوړې شپې 10 پورې به موږ لګیا وو ریاسل به هم کول مخکې خلک مخلص وو او 4 بجو نه والا د شپې 10 پورې که نه مونږ به هلته ټول به ناستو فنکاران پوه شوې او دا ډرامې به ما لیکلې او ما سټیج ډرامې ډېرې کړي دي 20 سال ما سټیج ډرامې کړي دي او زبردست او هغه ټایم کې جی افیسر شو چې به و افیسر شو په هغه کې طوطي خان که نه او رمول شاهد که نه او دا نور هم ډېر دی خو دا سیاسي خلک به پکې راتلل خلک به پکې راتلل چې ډي سي سو وی سي سو دا ټول افسران په افیسر شو کې به راتلل په هغه وخت کې لکه سټیج ډرامې چې کومې کېدې نو کم وخت دا هغه وخت کم داسې اداکارانو مشهور چې تاسو سره په یې باندې هلته خلک په سټیج باندې پرفارمنس کړی دی نو هغه چې کوم دی نو ما چې به دا کار وکړو هغه ډرامې به ما چې کوم پیش کړې که نه جي نو په هغه کې هغو ته پته نه وه چې څوک د وي دا دې څه نوم دی د دې چې ډرامه به ختمه شو هغه د دې نوم بنارس دی اسم دی نو هغو ما سره اوس هم ما سره هغه سندونه ما سره اوس هم پرتې دي نه هغه وخت کې خو به هم قاضي مولا صاحب او دا ټول به راتلل ټول هم راتلل اسماعیل شاه صاحب دوب هم راتلل اسماعیل شاهد صاحب دوب هم راتلل او لیاقت تاسو به پېژنئ یا نه پېژنئ د چین کې مخکې و که نه هغه به راتلو پوه شوې هغه به راتلو نو مطلب دا چې هغه کیسه به هم دغه کوله که نه او هغه ډېر هغه د پېښور والا فنکارانو سره ډېر تعلقات و د هغه نو هغه د دې په تعلقات باندې به فنکاران به راتله زموږ ډرامې کتلو له سټیج ډرامې ده راتله بل جي داسې کار و چې لکه هغه وخت کې خو لکه د وي سي آر کیسټ وي وي سي آر به و که نه سی ډي خو بیا ډېره وروستو راغلې ده او په دغه وخت کې تاسو چې کوم دی نو فلم جوړو جی او هغې کې از رایټر از ډایرکټر او از پروډیوسر هم پکې راغلی تاسو او بیا اداکار هم راغلی بالکل نو دا څنګه داسې په یو وخت کې داسې 4-5 دغه کیټګري کې تاسو چې کوم دغه لوبول دا ګران کار نو ګران کار خو ګران و بس خو هغه وخت راته ګران نه ښکارېدو ځکه چې هغه وخت شوق هم و زما هلک وم پوه شوې ذهن مې به ښه کار کولو که نه او لومبۍ چې کوم دی نو ما یو جوړه کړې وه ډرامه لیکلې وه د انعام خان ځای کې ما یو ډرامه کړې وه پوه شوې لوز چې اوس هم راته پراته ده لوز په هغه کې انعام خان هم کار کړی دی ډي اس پي زبردست خان خیل را سره دی او ګل زید را سره دی نور هم داسې فنکاران ډېر دي چې زما سره کارونه کړي دي په هغه کې خو د هغه نه پس بیا مطلب دا دی چې زرخان فلم و ما خپل جوړ کو بیا زرخان فلم نو دا لکه وي سي آر و که نه نو دا بس شو چلی دا څنګه طریقې سره کومه سلیما خو لکه یو خو چې سلیما فلم به خلکو په سلیما وکته خلک پوله رالل که نه نو هغه به پل شو نو دا وي سي آر څنګه داسې طریقه کار به و چې یاره خلکو به څنګه طریقې سره دا کته لکه په یو ځای کې خو به زه یو څو کسان به بیټک کې به یو څو کسان نه جمع شو تاسو چې به جوړ کړو د دې به څه طریقه کار و د بیا دا طریقه به وه که نه چې پیارسي مارکیټ کې دوکانونه وو بالکل ها د دې بشارونو هغه کې یو څو کسان داسې وو چې زما واقف وو
نو هغه به ما ته یاره چې کله فلم جوړی هغه کیسټ یې به موږ له راکوي نو هغه ته مشهورتیا شوه نو هغه کیسټ یې به د هغو وي سی آر به متلو کرایه باندې به که نه او دا فلم به متلو ورسره نو خلکو به کتو بیا فلمونه او باقي شوق هم زموږ دې څیز سره زموږ شوق نه و چې رنګه پې پیسې وګټو یا به څوک دا شوق و او ما ډېره پیسه تباه کړې ده سټوډیو ته څنګه بیا لاړې هلته کې تاسو څنګه طریقه کار سره فلم کې څنګه رالی د چا په هغه باندې هلته کې متعارف شولې تاسو هغه ټایم کې چې داسې چلو چې ما په خپل دکان کې فوټان لګولو لکه اوس هم لګېدلي دي نو پېښور یو سړی راغی پېښور هغه چې وکتل نو ما خو نه پېژندو جامت محمد یې وکړو وایي دا ستاسو تصویرونه دي ما دی او جي وایي فلم کې کار کوې بولې نه کوجو چې کم ملو شو وایي ته داسې کار وکړه پوه شوې چې ما له پته ولیکله وایي ته پېښور ته راشه پوه شوې او پلانکي ځای ته یو ځای راته یاد کړو پوه شوه کوم ځای ټوپۍ موپۍ خرڅېږي او دی وه که نه کباړي بازار پېښور کې وایي دلته به راشه او د غني راجا به تپوس وکړي هغه فلم جوړولو کافرستان دا اردو پښتو جی پښتو کافرستان طوفاني شپه او کافرستان دا طوفاني شپه غالبا په دې سپینزر دغه ګولډنګ سره دغه کې ننداره کې لګېدلو پوه شوې ما له ټیک ده هغه ما له پته راکړه بیا زه لاړم هلته که نه هغو سره میلاو شمه که نه غني راجا سره هغه خپلې پیسې هم لګولي سټوري هم د هغه وه خپله نو په کافرستان کې یو طرف ته بدر منیر دی او بل طرف ته دا غني راجا دواړه وروڼه یې پکې هغه هم هیرو دی او دا غني راجا هم پکې هیرو دی پوه شوې نو په هغه کې خو خیر ما له داسې کار یې نو راکړی خو دوباره چې ما همالته دا چې جوړ شو نو دوباره ما له کار راکړو نو ټولو ډایرکټرانو هغه وخت کیسر صنوبر و دا کیسر صاحب نه کیسر صنوبر بل صنوبر خان هغه ډایرکټر و دا وړوکی هغه وخت دا کیسر صاحب نو هغه کې ما طوفاني شپه کې بیا ما له ښه کار راکړو د نعمت سرحدي سره دویم نمبر پوه شوه او نعمت سرحدي سردار یې د ډاکوانو او ورسره ویلن کرکټر و ورسره زه وم او وروسته بیا چمچې وي هغه ما ته ویل چې ورشه پلانکي تازه ګولې زما نوم وي تازه ګوله ورشه او پلانکي ته ووایه هغه ته قرضه ده هغه ته قرضه راواله او هر څنګه و چې رانه کوي پوه شوې نو داسې ویې وه داسې چې یاد ساتي څه مکالمې وې داسې اوس ما نه هېرې دي ډک وخت شو لکه نه نو ما له داسې کرکټر یې راکړی نو زه به تلمه بیا هلته بیا مکالمې نو وره چې که نه چې دا کار وشو ما دا دغه وویل چې بھائی هلته یاره کیسه خو ډېره اوږده ده خو بس شارټ کټ کې به کوو پوه شوې هلته یو بله خدای د دې خانه خراب یو جینۍ وه هغه راپسې شوه ما پسې مینه شوه راپسې شوه وایي ته د غني څه لګې ما زما دوست دی ورور مې دی پوه شوې وایي ته داسې کار وکړه شانور سټوډیو شانور وه ما ته وایي یاره ته داسې کار وکړه که نه چې څنګه دا فلم ختم شي که نه ته به ځې نه پوه شوې زما هم هېڅوک نشته یو مور مې ده یو زه یم او بس ما سره به اوسې او زه هم فلمونو کې ډانسره وه نوم را اوس نه راځي خدای خبر نجمه روماني نوم یې و که دغه څه نوم یې و پوه شوې که ما سره به دلته اوسې او بس ځې به نه مینهوالو خیال هم دی مشر وایي چې لاهور ته سټوډیو ته لاړم شانور سټوډیو کې فلم کې مې کار کو او جینۍ راباندې مینه شوه لکه هغه شعر دی پېښوري ښایست ته څه کانې دې وکړې پېښوري ښایست ته څه کانې دې وکړې تماشه باندې لاهور دې ستا د سترګو او زړه مې واخله نور په هېڅ نه پوره کېږي په ما دغه کرس پور دې ستا د سترګو یعنې زمونږ پښتانه خواږه درانه او د مینې نه ډک خلک دی ځکه خو پې د لاهور خلک مینېږي که داسې نه ده بلکل جي دا خبره ټیک ده نو بیا داسې کار وشو چې هغه سره خبرې مبرې وشوې نو هغه جینۍ ته یې ویل چې ته به را به شې که نه سهار ټایم کې به راشې نو وایي ما به څوک راولي سټوډیو ته وایي دی به در پسې راشي بنارس ما ته کور خولو چې تلو ما زه هلته لاړم د هغو کور ته لاړم ور مې وډبول مور یې وویل وایي ٹھیک حال ہے ما نے جی میں وہی بنارس ہاں انا آجا اندر زه لاړم کېناستم ورسره پوه شوې جینۍ ته وایي چې هغه سړی خو راغی
وایي ښه ما سره جوړ تا کړی وکړی وایي غني څه وایي هغه ویل چې بهیر ریا والا وایي زه چې ځو ما ته وایي چې ما سره جوخ جوخ به ځې ما نه دې خوا کېږي به نه نو چې لاړم والا نو ټول ناسو درویش هم ناسو او ډایرکټران هم ناسو نور کسان هم داسې ناسو که نه صابر وسیم و هغه هم ناسو ټول ناسو پوه شوې چې لاړم دفتر ته دننه لاړو نو سلام دوام یې وکړو اوس ځای نشته اوس هغه کېناسته نور ځای نشته پوه شوې نو ما د زه به ولاړم نو جنۍ وایي چې نه نه ته بول گیا تو کیوں خلوص ہیں ادھر آ جا میرے کو بے ادھر بے خوش شوم ځان سره کېنم نو غني ما ته وویل یلکه بنارسه څه جادو دې پې پرېښود عالم زیا څه جادو دې پې کړی دی ما زیارت مې دی کړی یاره بس پوه شوې نو دغه خبره وه نو بیا زه نه شوم ما یاره بس دغه وجه بیا تاسو هلته کې پاتې نه شو نو واده م کړو د دې نه مخکې نه واده مې کړی و بیا د سره احساس و احساس و خو دویم مو کو نه خیر مې نشته نو بله خبره وه جي یو بله خبره وه هغه خبره دا وه که نه چې غني پوه شو غني ته ما خبره وکړه غني ما ته ویل چې بھائی بنارسه یو خبره ده کومه دې خلکو باندې باید بار نه کوې پوه شوې څنګه چې شوټینګ ختم شي ما سره راغلی ما راوستی ما سره به سیده شي ګاډی خو موږ کړی و غټ ګاډی بس بیا هغه نه پرېښودم کني پاتې کېدم نو بیا زه رالم لکه بیا د دې نه پس تاسو د سټوډیو په طرف هم نه تللی نه ولې نه یم تللی بیا تلو ما دغه فیم و دا څه ورته وایي دا خانخیل جوړول 2 فلمونه په سټوډیو کې پوه شوې یو شیردل خان او یو دغه بل اوس ظالم دغه د سر بدنه پرېږم نو په هغه کې راله د جادوګر پاټې راکړو سامري جادوګر او ویلن او شاید پکې هیرو دی زبردست راغلی دی فلم او بل چې کوم دی ټي ډي فلم وکړو سلیما او بل چې کوم دی نو دغه یې جوړ کړو شیردل خان نو په هغه کې د نادیه ګل پلار یې جوړ کړ د ټرکونو مالکي هغه کرکټر راغو په دې باندې بیا جي چې هلته بوتلم بیا کیسر صاحب ویل مړه دا د څوک راوستی دی دا به څه کار وکړي پوه شوې ایکټر پکې والا چې نادیه ګل سره خو دې قسم په خدای چې یو خبره مو نه کړي خانخیل ورته ویل چې جي بس نور جاوید ګل هم ویل هغه ورته ویل چې یاره بس ما تاسو اخیستی زه پیسې لګوم پوه شوې که ستاسو خوښ نه ده که نه ستاسو خبره خوښه نه ده نو بس دې پرېږده پوه شوې تاسو پرېږدی زه به بل ډایرکټر والم خو دا ما راوستی دی دا هغه انسان نه دی دا مطلب دا دی ګوره دا زما استاد دی په فن کې پوه شوې موږ چې څه زده کړي دي نو بنارس نه موږ زده کړي دي پوه شوې نو بس هغه وایي زه یاره ښه کېده چې ستا خوښه ده یاره په ایماندارۍ درته وایم چې اړومبي سین ولګېد که نه د نادیه ګل سره زما اړومبي خبرې ترې پوه شوې هغه چې مې یو سین وشو بس وره په دې کې یاره راغی دا څه ورته کیسر صاحب راغی چې سین ختم شو اوچتې کړم او داسې بې ګرځولم او د دې ځای نه کوکۍ واغېسته پوه شوې یې تندي نه یې راله کوکۍ داسې څه سین و چې هغه اوکې شو هغه خوښ شو هغه خبره درته یاد دي مکالمې یاد دي راته غیر وایم به درته خیر پوه شوې نو هغه یې راته وویل که نه یاره دا یاره دوی دا وایي لکه خانخیله دا ظالمه دا دې کم څه ما خو تاسو ته ویل چې دغه نه ده سینیر سړی دی د مردان د دې مردان کې د دې ډغرې سړی نشته پوه شوې دا داسې سړی هغه یاره بس ویل به جاوید ګل هم قسم په خدای چې جاوید ګل هم راته ویل یعنې خانخیل نه تپوس وکړئ چې بنارسه شوټینګ ختم شي ځای به نه ستا ځای نشته بیټک کې به زما سملې او کارونه ډېر ته خو قسم په خدای زه ظالمه دومره ښکلې کار کول وله سړی پوه شوې نو بیا هم خانخیل پرېنښود ما وایي نه یاره ما سره به ځې ما سره به واپس پځې او ما سره هغه مکالمه د مینوال ته د ښکلا ټي وي په شیشه باندې ویني هغه څنګه مکالمه هغه دې ته لږ ووایه کومه دغه کیسر صنوبر چې تاسو نه خوشحاله شو تاسو یې ښکل کړئ په تندي باندې نه هغه مکالمه د مینوال خو ما نه ویلی هغه خو ډېر وخت شو ښه داسې څه ډیلاګ چې تاسو ته یاد دي یاد دي راته نورو د مینوالو ته هر څه راته یاد دي پوه شوې پنجابي اردو پښتو کم یو پنجابي پښتو وایم پښتو ما ته همدغه یاد دي نور ما یاد لري راځه نادرخانه ته ما دلته دې دپاره راوښتې
چې ستا کومه ځمکه ده نو زمونږ د دې ځمکې پولې سره چوخته ده او که چېرې ته ښه وکې نو د خپلې ځمکې بیه ما سره وکړه په ډېر غټ قیمت باندې بدنه وا بلم دنه څنګه دې خوښه ده خان زه خپله ځمکه نه شم خرڅولی ولې ځکه چې ځمکه د دهقان مور وي او د مور سودا څوک نه کوي ځمکه چې او د دهقان مور دا څنګه کیدی شي دا څنګه کیدی شي او خان دا خو به درته هله پته ولګي چې د شپې په توره تیاره کې نیمګړی خوب او سمکړی کټ پرېږدې اوبه خورله روان شي نو هله به تا ته پته ولګي چې ځمکه د دهقان مور وي او که نه وي بند کړه دا بکواس دی دا د جوړېدا پته نشته چې زه د دې کلي خان یم زه چې په دې کلي کې څه غواړم هم حقه کېږي او که څوک نه مني نو طاقت خو مې چېرته تللی نه دی ماشاءالله ستاسو ډېر ښه جذبات په ډېر ښه انداز سره پنجابي څنګه کوم داسې کرکټر دی چې هغې کې تاسو ته خپل هغه مکالمه یاد ده پنجابي ډایلاګ درته بیان دی ها پنجابي चौधरी ए बेटक मेरी आ ते ए बंदे भी मेरे नहीं ते इन्हां बंदियां चो किसी ने भी कोई नुकसान पहुंचया ते मैं तेरे पिंड नूं अग लगा के स्वाह कर देवांगा। गुड जी गुड। उर्दू जी उर्दू उर्दू को लगता हुआ मैं खुश है हाँ वाले बल पंजाबी में डरता हुआ मैं खुश है ओए थानेदारा एन हाथा में तुम मैनू हथकड़ी लगा दी थी पर याद रख जब भी मैं जेल से आवांगा तो तेरी मौत बन के आवांगा मौत। वाह जबरदस्त जबरदस्त। नो उसको द उर्दू नूर खुदा से याद नहीं थी खुद कालिया फिल्म में डायलॉग दिया खबर तो हुआ मालिक हाँ कैदी नंबर 602 हाजिर है जनाब। सर झुका कर बात करो ये सर किसी इंसान के सामने झुक नहीं सकता जेलर साहब झुकेगा तो तुम्हारे उस दरबार में या उसकी चौपट पे झुकेगा। बहुत खूब मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूँ लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जिस जेलों में तुम काम करते आए हो वो मेरी जेल में ना हो अगर हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ा अफसोस होगा जो हुआ तो क्यों हुआ। तो एक बात हमारी भी सुन लीजिए जेलर साहब हम जिस जेल जाते हैं वहाँ का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पर चला जाता है लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूँ न तो छुट्टी पर जाऊँगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूँगा। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है तो तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि दोबारा वो जेल में जाए पर रणधीर सिंह के जेल में न जाए। डिसमिस। वाह जबरदस्त जबरदस्त। कदरमंद होता सो बनारस से वो लगे सरा ढेर खली खबरें रवानी दी लगा दमा खलू द दमीन पस पे बया राजू लगा दमा खलू مینوالو یو ځل بیا د ښکلا ټي وي په شیشه د یاد حسرت سره بنارس صاحب جی جی یو سوال د باندې دا چې د ډېرو کسانو څه وخت کې په تاسو اعتراض و جی او هغه اعتراض دا و چې فلم کې هیرو کرکټر هم تاسو کو ها نو د ویلن کرکټر هم تاسو کو بالکل ډایرکشن هم تاسو کو ها نو دې کې تاسو چاله سم وکول کوله ها هغه جی دا څه کار وکړه چې کار خو نوې نوې و بالکل نوې نوې کار وکړه خپلې پیسې مې لګولې چا نه مې ټوټې ډیم نه اخیستې اوسه پورې دا خو یو خبره دا هم څه شی چې تاسو به معایزه هم واخیسته او یې کرکټر هم دا وکړي دا خبره صحیح ده نه پیسې ما چاته نه اخیستې دغه جیدات فلم چې جوړ شو جیدات د دې څه خبره وه جیدات خو داسې کار وکړه دغه درته خبره کوم سجاد نه دی سجاد پېژنې که نه سجاد باچا هغه راپسې راغلی و چا ورته خولی وم پوه شوې ما له راغی وي بنارس ستا نوم دی ما دی او زما نوم دی خدمت وایه و یاره موږ یو ډرامه جوړوو پوه شوې
هغه کې به موږ سره کار کوي پوه شوې مال دی به ټیک ده صحیح ده که نه ما وبکړو در سره کار پوه شوې خیر دی تعالی مطلب دا دی چې پیسې به هم دله درکړو دا د ما یاره پیسو ضرورت نشته پیسې زه نه علم پوه شوې زه نه ویم چاته چې ماله پیسې راکړه په خپل خوشحالۍ سره یو سړی خوشحاله وي او په جیب کې درته واچي نو هغه خو بیا سړی نشي کولی پوه شوې نو هغه به داسې کار کولو بله خبره دا ده کیسه د هغه ووه کهاني د هغه ووه خبره ووایه کهاني د هغه ووه هغه داسې کار وشو چې ما لی پکې د هیروګانو رور پاټ را کړو پوه شوې درېم نمبر که نه او کیسه چې ما وکته نو ما بی دا دغه اجرتي قاتل پکې څوک دی پوه شوې ما ته یاره اجرتي قاتل پکې چې کوم دی نو هغه ګورو ورته یاره خو داسې سړی نه میلاویږي تکړه چې وچغېږي موږ ته پوه شوې یاره داسې بني نو بیا ټول داسې ناسو چیمپس کله د هغه ځای کې بیټک کې نو سجاد باچا ما ته وایي یاره که خوښه دې نه ته خوښه دي که نه نو د اجرتي قاتل کار به هم ته وکړې پوه شوې ته کولی شې یاره پوه شوې مونږ بس نوی کس په سالو چې هغه به ایکشن نشي کولی او ډېر زبردست کار دی د هغه هغه به ته کوې ما دی یاره بس څنګه ستاسو خوښه وي نو پوه شوې نو هغه کرکټر د اجرتي قاتل کرکټر هم مالی راکړو نو هغه چې بیا داسې کار وشو عرض کوم درته فلم چې ما وکتو که نه نیم فلم چې کوم دی که نه نیم ما ته کټ کو ځان لا کټ مې کو د هغه مطابق ما سټوري جوړه کړه نو دلته زه دو مړ کړو ما هغه هیرو یې مړ کړم زه هم پکې هیرو هم که نه زه یې ویشتو ما هغه ما جمدی کو بیا دا زما خپل ذهن دی ګورې ښه سټوري مې داسې ولیکله پوه شوې جاوریان شو خلک ټول پوه شوې جمدی شو لکه سړی بیا که نه او اخوا دا اجرتي قاتل مې سین اوږد کو خانخیل مې واغشتو ګلشید مې پکې واغشتو نو هغه فلم اوس ما سره پروت دی هغه چې تاسو ګورئ که نه اوس بدله مزه کوي مخکې نو هغه درې څلور پاټه وو هغه ته مړ کړم دا راته ووایي چې مخکې دور هم چلېدلی دی جی یا د فلم شو ډرامه شوله جی یا خلکو به دا ډېر په مینه کتل شوق سره به یې کتل فیملي سره به یې کتل جی یا بلکل اوس دا کم دور چې چلیږي دې کوم فلم دی ډرامه ده نو آیا هغه زوړ دور خو او که د نننۍ کم دور دی دا چې کم پکې څه چلیږي د دې سره تاسو متفق یې یاره چې زما خپل ځاني چې کومه ده که نه پوه شوې نو ډېر عمر پکې تېر شو زما هغه دور ډېر ښه او هغه دور ډېر ښکلی و لکه د فنکار قدر و د فنکار قدر هم و او د هر فنکار او باقي دا خبر چې دومره دنیا هم نه وه لکه اوس چې ده که نه او خلک هم خو ډېر مینهناک خلک و هغه نن سبا چې کوم دی د خپل فیلډ سره مخلص و د خپل فن سره مخلص و قدر یې کو ډېر ښکلی او قدر به هم کولو عزت به هم کولو د فنکار سړي اوس چې کوم دی نو دا نوی پوچ روچت شوی دی نو دا هېڅوک نه پېژني نه فن پېژني دا اوس چې دا دونه ټیلی فلمونه جوړېږي او دا جوړېږي خو هغه نشته که نه شوقیه دي شوقیه هلکان دي پوه شوې خاص ټیټ فنکاران پکې نشته دی کمې محسوسېږي او کمې ډېر کمې محسوس کېږي یعنې کې ما دا زوال طرف ته نه دي روان هر څه هم یو دا چې اوس روان دي دا زوال طرف ته نه دي روان دي ما جی یو خبره کومه ما په دې فنکارۍ کې یو ایکټر چې کوم د خانخیل دی هغه زمانم هغه وخت چې ما سره بیا کار کولو ما چې به کم کار ولر کو ما ډرامې ډېرې جوړې کړي دي خپلې او خپلې پیسې مې لګولي پرتې دي ما سره اوس هم خانخیل او ګلسید دا په دې مردان کې زمینه مجې دا ښه آرټسان دي صحیح آرټسان نشته صحیح پوه شوې او داسې مطلب دا دی چې بل دا اوس چې خیال دې کړی مخکې به جي داسې و چې فلم باندې به کلونه مو لګېدل که نه لکه مغل اعظم فلم یادې شي دا په 12-13 سال کې کمپلیټ شو که نه او بیا چې د هغې رزلټ اوس مونږ مخې ته راغی نو هغه ډېر غټ بزنس هم کړو د وخت سره که نه او د هغې کم اداکاري پکې شوې وه او کم زنځیرونه که نه هغه مدوبالې ته اچولی شو
په میاشتو میاشتو به پکې جوړېدل که نه فلمونه ډېر موده کې. اوس که دا موږ ګورو نو په 2 ورځو کې او په 3 ورځو کې آیا دا د 2 3 ورځو رزلټ هغه شان ورکوي ولا نه؟ هغه شان نه ورکوي. خو بله چې خبره دا ده، دا خبره ستاسو ټیک ده، دین اندازه والی که نه پخوا چې به پښتو فلمونه وو که اردو که نه 3 ورځې که 4 ورځې ګانه به یو چلېده ریکارډ کېده به 4 ورځو پس لکه موسیقي به ښه وه، اداکاري به ښه وه، کیسې به د فلم ښه وه، ډایرکشن به ښه. نن سبا چې کوم دی نو په یو ورځ کې ګانه ختموي. نو هغه ته وګوره او دې ته وګوره څومره فرق شو. دغه شی دی که نه. هسې د دې دپاره څه اسباب پکار دي؟ هغه محنت کول غواړي که نه، ډېر محنت کول غواړي. دا نه چې بدلته دا ووایه او بس راځه، نه نه نه. د یو آرټسټ دپاره یا اداکار دپاره فنکار دپاره تعلیم ضروري دی که نه؟ تعلیم خو جي ډېر ضروري دی، خو زه د خپل خبره کوم که نه، زه خو په خپله انپړ یم، خو زما شوق و دې سیز سره ډېر پوه شوې. او خدای پاک راله داسې دماغ راکړی چې ما خپل فلمونه جوړ کړي دي، خپلې کیسې مې لیکلي دي، سټیج ډرامې ما کړي دي، هغه به م کیسې ما لیکلي. ما به ویل لکه ته ناست تا ته ښه دا ولیکه، دا مکالمه دلته ولیکه، دا سین داسې ولیکه، دا به لیکل. هغه سټیج ډرامې ما به کولې او ما ته انعامونه میلو شوي دي د ډي سي د اے سي د دې ټولو د ستار خان جمدې خدای دې وبخښي کریم الله شاهد دی که نه طوطي خان دی ما له انعامونه راکړي دي. فرسټ نمبر بنارس حسین. بل په څه وخت کې جي په تاسو یو چاپ لګېدلو دام چې یاره دا غټ نظر انسان دی، دې چا سره په سمه خوله خبرې نه کوي، دې بنده دا کوي، دا خبره صحیح ده؟ نه جي نه، دا خو ګوره دې خلکو ما ځان نه دا نوم نه دی ایښی، ما له خلکو بیا دا نوم ایښی دی بنارس حسین عاجزانه خوی. د بنارس عاجزانه خوی دی، دا عاجز دی، دې ته چې څه ویل نه دي مني. دا تاولک صاحب تاولک ما لگا په ژوند کې خو بنارس صاحب نشیب و فراز راځي، ژوند د هر قسمه حالاتو سره د انسان ژوند چې کوم دی د هر قسمه حالاتو سره مخ کېږي. داسې په ژوند کې ستاسو داسې څه دغه راغلی دی چې یاره تاسو ښه دور مې لیدلی دی، نو بیا داسې د ناکامۍ دور سره مخ شوي؟ مخکې دور چې کوم وکړه هغه ډېر د خوشحالۍ دور، ډېر د خوشحالۍ دی که نه. ما به 1 روپۍ به ما پلار نه به واخېسته، نو په هغه کې د 15 ټیکټ و د سلیما 15 هغه وخت په سلیما باندې یو ټیکټ مې واخېستو چې اف ټایم شو، په هغه کې ما اف ټایم کې ډوډۍ مې هم خوړله، ګنډېرۍ مې هم وچوپلې په هغه روپۍ کې که نه، ډوډۍ مې هم پکې وخوړه هر څه ډېر او ښکلې هغه به په لا بړمه. بس کله به فلم راتلمه ښه مزدار کور ته به خپل رالم. او نن سبا توبه، نن سبا کوم دی هغه شی، نن سبا هغه شی نشته جي. تاسو جي دا خبر وکړه د محمد علي صاحب، دته به وي ته به شی جذبات وي دي اټومیټیکلی چې کله د دې کوم د جذبات پارت په اوخ کې به راکېده نه دا به ریل وي. داسې ریل چېرته چا ایکټینګ کړی دی زیاتر خو اوس د هغه ویکسینو د هغې استعمال دی که نه هغه ګلیسرینو باکړې زما پلار مړ شو، زما مور مړ شوه، زه یتیم شوم، زما په دې دنیا کې هېڅوک نشته، یو ورور مې ورور دې دنیا له لاړ. نو څه ورته ووایم؟ ما ته وښایه که زما څوک دي دنیا کې هېڅوک نشته، هېڅوک نشته. داسې زما په خپله مې اکټینګ دا کړې، زه هغه فنکار ته فنکار وایم چې دا څیزونه ونه لګوي، چې د هغه پاټ راځي د ژړا نو اوریجنل په خپله به ژاړي. ما چې زه د یوت کمیټي کونسل ډایرکټر وم ډرامو، ما له به سړی به راغی یاره موږ جي ډرامو کې کار کوو، ما راشه تا ووایه چې بهی دلته دا پلار دې مړ دی او تا خو نه رالې خوشحالۍ سره او एकदम کتابونه دې وغورځولو رالې پلار دې مړ دی پوه شوې، نو دلته به ژاړې به ایکشن هغه کوې وایي ما نه نه کېږي دا کار، دا خو نه شو ژاړې به حقیقت به ژاړې
خو دا خو رو پاټو زما نور پاټونو تاسو ګورئ په ښایستې چې کومه ډرامه جوړه کړې وه که نه مخکې دا اوس چې کومه جوړه شوې وه په هغه کې زما ښایستې سره رول وګوره د جاړه ما ټول ډرامو کې ما جوړلي بل موږ وګورو چې لکه د انسان د ده ژوند کې هر قسم اندېښنې هر قسم کشالې راځي نو اداکار پیدایشي اداکاري تاسو څه وایي دا خبره صحیح ده په زوره خو څوک اداکار نشي جوړېدی نه دا اوس چې کوم نن سبا دا موږ د نوي کل دغه ګورو ادي ځان په زوره جوړوي ما دا وایم که نه ما چې څه وخت دا فلمونه ما کتل د انډیا او دغه دا زما دې سره ډېر شوق و دا ما چې څه زده کړي دي نو د دې فلمونو نه ما زده کړي دي بل چې دا چې زموږ لکه څه ثقافت دی زموږ څه کلتور دی فلم کې یا ډرامه کې به دغه زموږ پښتون ثقافت ښودل کېده حجره به ښودل کېده نو چیلم به هم ښودل کېده رباب به هم ښودل کېده منګې به هم ښودل کېده پښتون که ومې کته نه د هغه به واسکټ به هم ښودل کېده د هغه به شلوار کمیس او ساده جامې د حیا ښودل کېدې هغه شان پکول به هم ښودل کېده که زنانه به وي نو د هغې به هم ساده لباس لوپټه به وه په سر به وه دا اوس څه کېږي دا څه روان دي جي دا زموږ کلچر دی هسې هغه شی نشته جي نن سبا هغه شی نشته نو خو به چې کوم ورته واچي او کوم ورته به درازه داسې نه دا غلطه ده بلکل نو چې دا ثقافتي دا کم د غلط یلغار په موږ یرغمل کېږي او دا د دې نه غلط اثر انداز چې کوم دی په نورو خلکو که نه نور قومونه چې زموږ دا کوي کم از کم زموږ یو نوم په مړانه باندې پروت دی جی که نه چې پښتانه قدرمند دي پښتانه میلمه دوست دي او پښتانه غیرتمند دي نه که چېرې موږ په فلم کې داسې ښودل کېږي لکه دا چې موږ ښیو چې هیرو سره د شرابو بوتل او جینۍ پینټ شیټ کې ده نو آیا خلک به د دې نه څه اثر نه د دې ته غلطه پیدا ده غلط اثر ده بلکل غلط تاسو څه وایئ چې د دې حق له باندې موږ له څه اقدامات پکار دا نه پکار دا هم اکه زوړ حساب کتاب کولو چې څنګه ډرامه وي یا څنګه لباس وي دا د ډرامې دغه او څنګه د ملک دغه پوه شوې اکه شی سړی جوړ بلکل پوه شوې د جامو سره مطلب دا ګوره کرکټر ته ګوره بھائی دا د پښتنو دغه دی هغه د پښتو هغه حساب کتاب هغه کې صحیح دا غلطه ده دا بلکل غلط ده مینهوالو ته داسې قسم مطلب دا چې داسې خپل جذبات خپل لیلا پښتو کې کوي مینهوالو ته تاسو خپل لیلا څنګه نور څه کیوي په دې شیشه باندې روزلیا تاسو خپل لیلا وکړم وبکم بلکل کرن نن د خوشحالۍ ورځ ده چې زه د جیل نه راغلی یم او نن اوس راته دومره ګډه شه چې ستا د دې بدن هر یو هډوکی د ګونګروګانو په شانتې وشرنګېږي ګډه شه بل دا دغه که نه دا بلم دا شیشې خیر دی بلبلې حسن دی نه دی قیامت دی قیامت او که چېرې دا قیامت دلته روزانه راتلی شي نو زه به تا ډېره به دې خوشحاله کړم ډېره څنګه دې خوښه ده اردو اردو درته وایم خیر دی اردو ورے پنجابی با ہوئے مزہ ماں میں نو سینے بندوق دی گولی مار دیں دی پر اتنی بڑی سو نہ دیں دی ماں او میرا دشمن نادر ہے تے نادر پامے ستوے سوار گیا ہوتا تو میں اسے بھی پہنچ جاتا واہ جی زبردست منارس صاحب ستاسو ډېره مننه الله مو خوشحاله قدرمندو دا و بنارس صاحب یقینا چې د کم تاثرات د دې چې کومې خبرې وي کوم ډایلاګ تاسو واورېدل یقینا چې ستاسو به خوښ شوي هم وي او ګوره به هم خم لازمي نو انشاءالله داسې د ډېرو نورو خپلو پروګرامونو دپاره به بیا راځو موږ سره به اوسېږئ ځکه چې همدغه
اداکاران شو، ګلوکاران شو او دا شان شاعران ادیبان شو. دا زمونږ د قوم سرمایه ده، دا زمونږ د ملک سرمایه ده، او د دې قدر پکار دی. ما ایاز حسرت له د بل پروګرامه پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.